السلام علیکم. ستړي مشئ. موږ د ډپلوماسۍ نړیوال انسټیټوټ یا انسټیټوټ اف انټرنیشنل ډپلوماسۍ په نامه رامنځته د دې انسټیټوټ اصلي هدف دا دی چې موږ هغه محصلین چې هغه په افغانستان کې زده کړې کړي او هغوی ځي خارج ته او تر څو هغوی له خارج کې د ستونزو سره مخ نه شي، موږ په نړیوال اړیکو کې بهرنۍ پالیسي کې ډپلوماسۍ کې د مختلف کورسونه وړاندې کوو. متاسفانه یو غټ مشکل ستر حقیقت او تریخ حقیقت دا دی چې کله چې یو محصل په افغانستان کې درس ویلي هغه خارج د هیوادونو ته ځي او هلته خپلې زده کړې تعقیبوي او نور هم خپله علمي سویه لوړوي، نو هغې د یو سلسله مشکلاتو سره مخ کېږي. دغه مشکلات عمومي دا وي چې یو انګلیسي مشکل وي او دومره غټه ستونزه او مشکل دا وي چې د افغانستان او د خارجي هیوادونو هغه علمي معیار چې کوم دا هغه سره لږ تفاوت لري. دا یو توپیر او فرق لري په دې معنی چې هغه علمي سویه چې په نړیوال سیستم کې ده او هغه علمي سویه چې په افغانستان کې ده د هغه لږ سره توپیر لري. نو محصل متاسفانه په هغه ځای کې بیا ډېر له ستونزو سره مخ کېږي تر دې پورې چې ځینې محصلینو په افغانستان کې 90 یا 95% هم وړې ده، بیا هم مشکلاتو سره مخ دي او حتی ځینې بیا دا هیوادونه پرېږدي او راځي بیرته خپل هیواد ته. چې تاسې په نړیوال اړیکو کې بهرنۍ پالیسي کې او ډپلوماسۍ کې لیسانس، ماسټري، دوکتورا کوي، خارج ته ځئ، نو موږ د دې لپاره چې تاسې د ستونزو سره مخ نه شئ او د نړیوال سیستم په هغه علمي معیار او ډسپلین باندې پوه اوسېږئ، موږ تاسو ته دغه د ډپلوماسۍ انسټیټوټ چې موږ جوړ کړی دی تاسو ته مختلفې اسانتیاوې برابروي. یعنې دې کې موږ علمي کورسونه اخلو چې اوس مهال موږ 2 کورسونه په لار اچولي دي. یو دا د نړیوال اړیکو تیوري دي چې د IRT یا انټرنیشنل ریلیشن تیوري چې د ګریټ ډیبیټس انټرنیشنل ریلیشنز دي، نړیوال بحثونه په نړیوال اړیکو کې یا ستر بحثونه په نړیوال اړیکو کې دي. نو دا کورس تاسو ته ډېره اسانتیاوې برابروي په دې معنی چې تاسو ته په هغه نړیوال معیار باندې درسونه وړاندې کېږي. خصوصا په نړیوال اړیکو تیوري کې موږ تاسو ته پوزیټیویست تیوري وایي، پوسټ پوزیټیویست تیوري وایي، اوبجیکټیو تیوري وایي، سبجیکټیو تیوري وایي، کریټیکل تیوریانې وایي، مین سټریم تیوریانې وایو او همدارنګه مختلفې تیوریانې چې هغه تاسو په یعنې تاسو په تر ماسټري او حتی تر PhD پورې نه ویلي، نو دا کورس کې موږ تاسو ته وړاندې کوو او ډېره په اسانه ژبه باندې. یعنې هر هغه څوک چې دې کورس ته راځي نو هغه به ډېر په اسانه سره په خپله پښتو ژبه باندې هغه نړیوال اصطلاحات په اسانۍ سره زده کړي. نو خوشبختانه یو کلاس په موافقانه ډول باندې کامیابي توګه باندې هغه خلاص کړ د نړیوال اړیکو تیوري چې هغه کې محصلین موږ ډېر زیات خوشحاله او ډېر ښه فیډبیک یې موږ ته راکړ. نو د دې لپاره که تاسې وغواړئ چې راتلونکي سونه کې تاسو سهم واخلئ، دا کلاسونه چې دي ستاسو په کور کې دي، په دې معنی چې دا انلاین دي او دې ته ضرورت نشته چې ته مثلا که چیرې په خوست او مزار او قندهار او ننګرهار کې اوسېږي او ته وایې چې دا کورس په کابل کې ده یا په بل هیواد کې ده. نه، دا کورسونه چې دي تاسو خپل کورو کې دي، صرف انټرنیټ ولګوئ او ما سره مستقیما کلاس واخلئ. او علاوه له دې چې موږ تاسو ته دلته علمي زده کړه درکو، دې څخه علاوه موږ تاسو ته فری یا رایګان یا وړیا د PDF کتابونه، همدارنګه د هر بحث ویډیوګانې درکو او پر اخره کې تاسو ته موږ یو سرټیفیکیټ هم درکو. نو ورته چې تاسو وغواړئ په دې کورس کې ځان سره راجسټر کړئ، نو دغه واتساپ نمبر باندې تاسو موږ سره اړیکه ونیسئ او فارم هم ډک کړئ. اوس راځو چې موږ تدریس کړی ده د هغه د څو محصلینو موږ تاسو ته ویناګانې اورو چې هغې زموږ د تیر کلاس نه څومره ښې خاطرې لري. تاسو ته به هر یو هغې په خپله سلامونه نیکې احترامات مې قبول کړئ. زما نوم اظهر رښتین دی او د کونړ ولایت څخه یم.
او فی الحال د امریکا د متحده ایالاتو په کالیفورنیا ایالات کې ژوند کوم. زه هم د ډپلوماسۍ د انسټیټوټ د IRT یا نړیوالو اړیکو د یو میاشتني کلاس د زده کوونکو څخه یم او نن به تاسو ته په دغه ویډیو کې د خپل یوې میاشتنۍ تجربې په اړه معلومات درکوم. نو زه به په ساده الفاظو کې وایم له خپل استاد جان د خولې څخه چې ویلي الف ب ت س، یعنی دغه نړیوال اړیکو دغه مغلق درسونه به تاسو ته په دغه یو میاشتني کورس کې او یا کلاس کې په ډېرې اسانه او ساده الفاظو سره بیانېږي. نو موږ په دغه یو میاشتني کلاس کې د 53 څخه زیاتو تیوریو په اړه وغږېدلو، د هغوی بنسټونه وڅېړل او ډېر معلومات مو ترلاسه کړل په دغه اړه. نو ډېر یو مینهناک او دوستانه کلاس و، ما ترې ډېر څه زده کړل او هغه هیوادوال چې په داخل د افغانستان یا خارج د افغانستان کې وي، زه ورڅخه هیله کوم چې تاسو راشئ او په دغه کلاس کې او په دغه صنف کې موږ سره برخه واخلئ. که غواړئ چېرته غواړئ چې خپلې زده کړې په نړیوالو اړیکو یا حقوقو کې مخ ته یوسئ، نو ډېر ښه ځای دی د بریا ته د رسېدلو لپاره پکې ډېر څه زده کولی شئ او حتما راشئ او حتما دغه ځای کې برخه واخلئ. مننه. ژوندي. Hello guys, I hope you're doing well. As usual, I want to share an exciting opportunity with you. This exciting news for those who are planning to pursue study in area of politics and international relation, either in Afghanistan or overseas. In order to foster your knowledge, research area, and even to learn basic concepts in theory in political and international relation discipline, I would like to invite you to the Diplomacy Institute's special classes, focusing on basic nature and scope of IR and other relevant debates. These classes are solely designed to enhance the capacity of Afghan students for making strength academic and research capabilities. You might have knowledge that concepts and theory of international relation and other schools of social sciences are looking complex to learn. But as a student at the Diplomacy Institute, I learned 53 theories of international relation in a very short period of time, which opened the door for me to continue learn more about the IR discipline. So, I highly recommend you to utilize this amazing opportunity to attend the classes at the Diplomacy Institute. سلامونه او درنښت ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. مطیع الله احمد زه یم د IR انلاین کلاس یو تن ګډونوال. غواړم په دغه ویډیو کې تاسو سره دغه معلومات شریک کړم چې دغه کلاس موږ څنګه پایل کړ، د چا لخوا تدریس کېده او په څنګ کې زموږ لپاره څومره ګټور و. نو په دې هیله چې د ویډیو تر پای شی به موږ سره مل پاتې شي. د IR انلاین کلاس چې د قدرمن استاد علم امین لخوا د تدریس چارې پر مخ وړل کیږي، د نړیوالو اړیکو د برخې د مینوالو محصلینو لپاره خورا یو له ارزښتمنو ګټورو کلاسونو څخه ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول د هغه محصلینو لپاره چې غواړي په دغه برخه کې د ماسټري او دوکتورا تر کچې لوړې زده کړې کوي. په دغه یو میاشتني انلاین کلاس کې پر مهمو نړیوالو تیوریو بحث او ولوستل شوی، لکه ریالیزم، لیبرالیزم، مارکسیزم، کنسټرکټیویزم، ماډرنایزیشن، فیمینیزم، کریټیکل تیوری، اسلامیک انټرنیشنل تیوری، انګلیش سکول تیوری او همدارنګه بشمیرو نورو تیوریو باندې هم بحث وشو. د تیوریو او د عالمانو د نظریاتو ترڅنګ خوشبختانه د درس اړوند بیلابیلو ویډیوګانې او د PDF کتابونه مو له قدرمن استاد امین صاحب څخه ترلاسه کړل او د قدرمن استاد نیکه رویه ښه تدریس په اسانه ژبه او طریقې سره زموږ په تعلیمي سویې په لوړوالي کې رغنده رول ولوباوه او نور مو هم له دغه مسلک سره مینه او علاقه زیاته شوه. نو که تاسو هم د نړیوالو اړیکو د
دې برخې مینوال او محصلین یاست او غواړئ په دغه برخه کې مو تعلیمي سویه نور هم لوړه شي او په ډیر څه پوه شئ، نو دغه ډول درسونه تعقیب کړئ او له استاد عالم امین صاحب سره په اړیکه کې اوسئ. هیره دې نه وي چې د کلاس په خلاصېدو سره به تاسو د یو سند ویاړ هم له ځان سره ولرئ. Hello guys, my name is Azhar Rishtin and I'm from Afghanistan and I live in Sacramento, California, United States of America. And I'm here to share with you guys my 1 month experience in the Institute of Diplomacy and in the class of International Relation Theories. So I'll say it really simple. If you guys want to pursue a career and learn from a very experienced teacher who teaches all the hard lessons in a very simple way as an ABC. I mean, it's really brilliant and very good. I've learned a lot. We've studied more than 53 theories here, and we've talked about how the politicians are applying it and or practicing it in daily work right now. And yeah, I've learned a lot. It was a really friendly environment and brilliant people, good teacher. So if you guys want to pursue a career in the international relationships and the politics, please come check it out. You guys will learn a lot. Thank you.